السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکومت ملګرو، امید لرم چې انشاءالله ټول ښه او روغ به یې. ملګرو، نننۍ ویډیو د دې په باره کې چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې د خپل یوټیوب چینل لپاره چې کومه ویډیو موږ جوړه کړې وي هغه موږ اپلوډ کړو د فیسبوک پیج ته سره د تمنیله. بالکل دا په 2 منټه کې کېږي. تاسو لاړ شئ او خپل پلی سټور ته. کله چې خپل پلی سټور ته به تاسو اول لاړ شئ، کله چې خپل پلی سټور ته لاړئ او پلی سټور په سرچ کې ووهئ وای ټي سټوډیو. وای ټي سټوډیو تاسو چې کله وای ټي سټوډیو وهله تاسو کارېږي ما ووهله نو الریډي ما سره شته او وای ټي سټوډیو نه بخښنه غواړم سکریټ سټوډیو تاسو کارېږي. تاسو به ووهئ سکریټ یا به تاسو ووهئ داسې اسانه من وهلی کېږي. تاسو کارېږي زه دلته وهم فیسبوک سټوډیو. تاسو چې فیسبوک سټوډیو وهئ او په سکریټ سټوډیو وهئ تاسو لا دا اپشن بیا لازمي درکوي. تاسو کارېږي ما سره شته فی الحال، خو زما نه اپډیټ غواړي، زه ورته دا نه اپډیټ کوم. نو تاسو به راشئ او خپله سکریټ سټوډیو به اوپن کړئ. تاسو ښکارېږي ما خپله سکریټ سټوډیو اوپن کړه او د دې نه بعد زه لږ هم دا خپل فیسبوک پیج ته اپلوډ کوم. یو ویډیو د مرګریو چینل ویډیو او هغه زه خپل چینل فیسبوک پیج ته اپلوډ کوم. تاسو ښکارېږي تاسو ګوره په څه اپشن باندې کلیک کړئ، دلته پنسل اپشن تاسو ښکارېږي په دې باندې به کلیک کوئ او بیا تاسو له دا 3 اپشنې درکوي. نمبر 1 د ویډیو، بیا په 2 بیا لایو. نو تاسو پکې ویډیو سلیکټ کوئ. کله چې ویډیو سلیکټ کړئ تاسو ښکارېږي دلته تاسو انفارمیشن غواړي، تاسو به ورته دا الاو کوئ. چې کله ورته دا الاو کړو تاسو ښکارېږي دا به الاو کوئ او دلته به خپله هغه ویډیو راواخلئ کومه چې تاسو خپل دغه ته دغه کوئ. بیا به یې نیکسټ کوئ. دلته تاسو ښکارېږي تاسو نه غواړي د ویډیو ټایټل، زه به ورته دلته ټایټل ورکړم. تاسو ښکارېږي زه ټایټل ورکوم، لږ انتظار ورته وکړئ چې دې له زه ټایټل ورکړمه. نو ما دې له ټایټل ورکړو هاو ټو زه دې له لږ ټایټل ورکوم. تاسو ښکارېږي هاو ټو یوټیوب نیو اپډیټ. تاسو ښکارېږي زه دې له ټایټل ورکوم، لږ انتظار ورته وکړئ. نو دې له ما دا ټایټل ورکړو او بیا به دا ټایټل تاسو څه کوئ، دا به تاسو داسې ونیوئ او دا چې کله تاسو ونیوئ دلته به دا تاسو کاپي کوئ او دلته به راشئ. تاسو ښکارېږي دا په ډسکرپشن کې څه کوئ، دا دلته تاسو ښکارېږي دا ما ډسکرپشن ته لاړم او دا به دلته تاسو څه کوئ، تاسو ښکارېږي دا به تاسو دلته څه کوئ، دا به تاسو پیسټ کوئ او بیا به دې اپشن نه وځئ. تاسو ښکارېږي سکرین شاټ او ټایټل مونږ وکړو. نو دلته تاسو ښکارېږي تاسو په دې دغه باندې کلیک کوئ او په دې نیکسټ باندې تاسو به کلیک کوئ. کله چې په دې نیکسټ باندې تاسو کلیک کوئ تاسو ښکارېږي نو دا اوس دلته نه تاسو نه پبلیک غواړي، دا به تاسو پبلیک کوئ. ورته تاسو ښکارېږي ما ورته پبلیک کو. په 1 منټ کې تاسو ښکارېږي اوس زموږ ویډیو څه ده هغه فیسبوک ته روانه ده. لږ ور انتظار ورته کوو چې زموږ دا ویډیو فیسبوک ته ورسیږي. کله چې تاسو راغلی او ستاسو ویډیو اپلوډ شو تاسو ته دا پنسل اپشن ښکارېږي، دا به تاسو ووهئ د تمنیل لګولو دپاره. تاسو ښکارېږي دلته دا راواخیستو او ما نه ډسکرپشن او دا غواړي نو ما ورته ورکړي دي. نو تاسو بیا په دې ایډ باندې کلیک کړئ، دا اپشن تاسو ښکارېږي ایډ تمنیل باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته ما سره خو فی الحال تمنیل نشتی، خو زه کوشش کوم چې زه بل یو تمنیل پیدا کړم. د دې ویډیو خپل تمنیل ما سره نشتی، خو زه داسې چل کوم چې زه تاسو ته دلته یو تمنیل دا تمنیل شو مثال دا تمنیل پې لګوم، اثبات نه کوي، زه ورته دا تمنیل انتخابوم. لږ انتظار ورته کوو چې زموږ دا تمنیل هلته څه کي راواخلي. نو تاسو ښکارېږي کله چې تاسو سره تمنیل لاوس بیا تاسو په دې سیو اپشن باندې څه کوئ کلیک کوئ. کله چې په دې سیو اپشن باندې کلیک کوو نو ستاسو ویډیو ته تمنیل سیو کېږي. لږ انتظار ورته کوو چې زموږ ویډیو ته تمنیل سیو شي. نو لږ ساعت بعد به زموږ ویډیو ته تمنیل سیو شي. نو تاسو ښکارېږي نو لږ انتظار ورته کوو، لږ صبر زموږ نه غواړي. زموږ ویډیو ته تمنیل سیو شو او بیا به تاسو په دې ځای کې دا تاسو ښکارېږي په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. تاسو ښکارېږي کله چې په دې اپشن باندې تاسو کلیک کړو نو زموږ ویډیو ته زموږ تمنیل سیو شو دی او دا تاسو ښکارېږي زموږ ویډیو ته زموږ تمنیل اوس څه دی سیو شوی دی. لږ انتظار ورته کوو چې ویډیو موږ وګورو. دا ویډیو ته تاسو ښکارېږي زموږ ویډیو ته زموږ تمنیل څه شو دی هغه سیو شوی دی. نو که ویډیو مو چېرته خوښه شوي وي نو ویډیو ضرور لایک کړئ، کمنټ پې وکړئ او داسې نورې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.